جوزجان کې د طوطي میدان ګازي ساحې د اکتشاف عملي چارې پیل شوې. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي د طوطي میدان د ګازي ساحې عملي اکتشاف چارې نن یکشنبه د لوړپوړو دولتي چارواکو په حضور کې پیل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د افغانستان د طبیعي ګازو صادرات بهر ته پیل شي چې دا به د هیواد د سوداګرۍ په وضعیت او اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي. نوموړي له پیرودونکو او پانګوالو غوښتي چې د تیر په څیر د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي او په اقتصادي پرمختګ کې ونډه واخلي. همداراز د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري وایي چې د طوطي میدان ګازي ساحې استخراج قرارداد د ایرالکام ازبکستاني شرکت ته د 15 کلونو لپاره ورکړل شوی چې دغه ګازي معدن کې ډېر څاګانې موجودې دي. دغه ګازي ساحه په جوزجان ولایت کې ده چې 2000 کیلومتره مربع مساحت په بر کې نیسي. د دې تړون له مخې قراردادي شرکت به په لومړي کال کې 100 میلیون ډالر او په لسو کلونو کې 1 میلیارډ ډالر پانګونه کوي. د مسؤلینو په وینا د پروژې په لومړیو 2 کلونو کې به له استخراج شوي ګاز 100 میګاواټه برېښنا هم تولید شي.